السلام علیکم. دا دی خوا سایټ ته چې دا د کوم لږ تصویر دی نو دا هغه بدبخته دی چې بله ورځ خپل پلار ویشتی دی او خپله مور یې ویشتې ده. مور یې خو آی سی یو کې پرته وه خو بېګا داسې نیوز راغی چې مور یې وفات شوې ده. دی بله ورځ پلار وهلی وی. پلار په څه وهلی و چې ده به ټیک ټاک یې کولی او پلار ورته خیر د ټیک ټاک یې کوه خو غلطو هلکانو سره مه ګرځه. دی به غلطو هلکانو سره ګرځېدو او ټیک ټاک یې به یې کولی نو پلار یې سخت سره منې کولو نو پلار هغه بله شپه والی دی. دی تللی د پلار تماچه یې راشتې ده. د پلار په تماچه باندې خپل پلار ویشتی دی. مور یې ویشتې وه خو مور یې زخمي وه او بېګا په آی سی یو کې هغې ساه ورکړه. هغه آی سی یو کې یو 10 منټو له هوش کې راغلې وه. نو داسې نیوز راغلی و چې څنګه هوش کې راغی وی چې زما زوی ته څو نه وایي دا کمکل دی دا بېوقوفه دی د مور زړه خو د مور وي که نه. نو بیا ګنټه نیمه پسې مور هم وفات شوه. د ده دا ویډیو زه تاسو سره شیر کوم. دی اوس جیل کې دی. د ده دا خبرې تاسو واورئ. ته دې ته په څه وجه ورسېدې؟ دې حالاتو څنګه داسې جوړ کړي چې تا ته بچه راواغسته او په پلار دې ډز وکړو؟ څه وجه مې راواغسته چې دې خپله د پلار مې وسه پلار ته او جي په خپله تماچه دې خپل پلار ویشته او مور دې ولې ویشته؟ پلار خو والی سر مور په خطایي کې ولګېد. خطایي کې او جي په دې خپل فعل باندې خفه او جي وایي څومره پېسته سر ډېر څه کول پکار دي ته څه وایې چې څه وکړي څه سزا ده پکار ځان یې په خپله سر څه چې دغه وي چې څه شي سزا سر څنګه چې د دې خوښه عقل د دې خوښه نه ستا څنګه خوښه زه ورته وایم چې هغه شان سزا بیا به تاله موږ خبره وکړو چې تا دغه شان سزا درکړي. سر زه به څه ووایم سړی چې مړی وکړي هغه له خو سزا حکومت ورکوي په هغه لیول خو چې پلار مړ کړي هغه له به څه السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصلي نن څومره پورې سبق ویلی بیا؟ سر ومه پورې اوومه پورې اووم پاس سر مدرسې ته بتلې؟ او جي تلم به. څومره سبق دی ویلی؟ سر حفظ باندې مې دویمه سپاره و. ستا څو ورونه دي؟ سر یو وړوکی ورور مې سر خویندې؟ څلور. ته مشرۍ؟ او جي ستا عمر څومره دی؟ 16-17. 16-17 او جي او دا ته ووایه چې زویا ستا د پلار به څه کار کوو؟ سر موټر به چلم. او تا به څه کار کوو؟ بیا سکول چېرې پرېښودو؟ سر رنګ کار به مې رنګ کار دی کوو. او جي ښه دره ته ووایه چې ته دې ته په څه وجه ورسېدې؟ دې حالاتو څنګه داسې جوړ کړي چې تا ته بچه راواغسته او په پلار دې ډز وکړو؟ څه وجه وه؟ سر بس دا خو چا خوښه نه یې خوښه او جي وجه څه وه؟ لکه څه وجه خو کېدای شي سر ظلمونه به راسه کول والي به والي وې ورنښه به والي او جي نه ته څه غلطیانې به دې نه کولې؟ سر ما به هېڅ څه غلطي نه ټیک ټاک میک ټاک چا وایي چې ټیک ټاک باندې ته قر شوی او ټیک ټاک کار شوی. ته وایې دې نه وړاندې موږ دا خبره مو اورېدلې وه چې ته په کومه سهار باندې ستا د پلار سره دا واقع راتلله نو د دې نه مخکې ته پلار وهلی وي او جي کور نه بار تللی وي؟ کور نه بار نه وم تللی. ما ورته وایم چکر لازم والی وم. بیا چې کور نه بار بیا خو شپه بار وکړه که نه کومه شپه باندې نه کور کې مې کړی کور کې دې شپه کړې وه؟ او جي کور کې مې کړی دې نه مخکې دې تماچه باندې چې ډز مس کړی؟ نه جي په اولیا پیر مې و چې په لاس مې راواغ تماچه دې خپله وه؟ د پلار مې و سر پلار تماچه دې وه؟ او جي په خپله تماچه دې خپل پلار ویشته؟ او جي تماچه دې بیا پولیس ته ورکړه که چاله بل چاله ورکړه؟ سر هلته رانه لوېدلې وه. او جي ودنه لوېده مور دې ولې ویشته؟ پلار خو والی وي. سر مور په خطایي کې ولګېد. خطایي کې ولګېد او جي لکه تا دا سوچ نه کوه چې دې دومره وخت را ورسېدې غټ شوې او مطلب په پلار دې ډز کوو اوس په دې خپل فعل باندې خفه یې؟ او جي وایي نه څومره پېستومانې؟ سر ډېر. څه کول پکار دي ستا سره؟ ته څه وایې چې څه وشي؟ څه سزا ده له پکار؟ ځان یې په خپله خوښه که سر څه چې دغه وي چې څه شي سزا لکه
سر څنګه چې د دې خوښه عقله د دې خوښه نه ستا څنګه خوښې زه ورته وایم چې هغه شان سزا بیا به تاله مونږ خبره وکړو چې تاله هغه شان سزا درکړي سر زه به څه ووایم سړی چې مړی وکړي هغه له خو سزا حکومت ورکوي په هغه لیول خو چې پلار مړ کړي هغه له به سړی څه سزا ورکړي ته څه وایې څه ورکړي سر اوس څه به ووایو سر واپس چې دې راپرېږدي راازاد شي حاجي بیا به څنګه ژوند تېرې سر بس ژوند به ته څنګه ژوند به تېرې سر خپل ها نو دې بدبخته خپل پلار مړ کوی وی پلار دې چې ته سیل لتلو ملګرو سره نو ده ورته وي چې ملګرو سره مه ګرځه غلطو ملګرو سره مه ګرځه نو دې غوسه شوی دی او تماچه راشتې ده خپله پلار یې مړ کو خپله مور یې مړه کا دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ مننه